واتقوا وویریږئ یوم لا تجزي د هغې ورځې نه چې په کار به رانشي نفس عن نفس یو کس د بل کس شیئا په هیڅ څیز کې ولا يقبلوا منها او قبول به نشي د هغې نه عدل څه بدل ولا تنفعها او نفع به ورنکړي هغې ته شفاعة سفارش ولا هم ينصرون او نه به د هغوی مدد وکړی شي وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ هر کله چې ازمیښت وکړو په ابراهیم علیه السلام ربه رب خپل بکلمات په څو خبرو سره فاتمهن پس پوره یې کړه د هغه قال انی جاعلک وی فرمایل چې بېشکه زه جوړ کړم تا للناس د ټولو خلکو اماما پیشوا قال ومن ذریتی او زما د اولاد نه هم قال لا ینال عهد الظالمین او وی فرمای چې نه برسی زما وعده ظالمانو ته وعز جعلنا البیت هر کله چې جوړ کړه مونږ کعبه مثابة للناس زید عبادت د خلکو د پاره وامنا او د امن ځای واتخذوا چې جوړ کړه من مقام ابراهیم مقام د ابراهیم علیه السلام مصلا د منځه وعهدنا او مونږ حکم ورکړو الى ابراهیم و اسماعیل ابراهیم علیه السلام ته او اسماعیل علیه السلام ته ان طهر تاسو پاک ساته بیتیا زما کور للطائفین د پاره د طواف کوونکو والعاکفین او د اعتکاف کوونکو والرکع السجود او د رکوع او سجده کوونکو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ هر کله چې ابراهیم علیه السلام رب جعل ای زما رب جوړ کړه هذا بلدا دغه ښار آمنا امن والا ورزق او روزي ورکړه اهله د دې اوسیدونکو ته من الثمرات د میوونه من آمن منهم څوک چې ایمان راوړي د هغوی نه بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت قال ومن کفر وی فرمایل کوم چې انکار وکړو فامتعه فایده به ورنکړي هغوی ته قلیلا لږه ثم اضطره بیا به وشړم هغه په ذلت سره الى عذاب النار د دوزخ د عذاب ته وبئس المصیر او هغه بد دی ځای د دی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ او هر کله چې اوچتول ابراهیم علیه السلام بنیادونه من البیت د کعبې و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ربنا تقبل منا اے زمونږ ربا قبول کړي لمونږ انک انت السمیع العلیم بشک هم تیلوی اوریدونکې او دانا ربنا وجعلنا مسلمین لک اے زمونږ ربا وګرځوي مونږ لپاره فرمانبردار ستا ومن ذریتنا او زمونږ د اولاد نه هم امتا مسلمتا لک یو ډله فرمانبردار ستا وعرنا مناسکنا وښیه مونږ ته زمونږ د حج ته طریقې وتب علینا او توبه قبول کړې زمونږ انک انت التواب الرحیم بشکا هم تی توبه قبلونکې او مهربان ربنا وبعث فیهم رسولا منهم اے زمونږ ربا راولېږه په دوی کې یو رسول له دوی نه یتلو چې تلاوت کوي علیهم دوی ته آیاتکا ستا آیاتونه ویعلمهم الکتاب او زده کوي دوی ته دا کتاب والحکمت او دانایی او پویا
ويزکیهم او پاک کړي دوی ته انک انت العزیز الحکیم بشک هم تی غالب او د حکمت خاوند ومن يرغب سوق دی چې مخ واړوي عن ملت ابراهیم د ملت د ابراهیم علیه السلام نه الا من سفه نفسه سوه د هغه چا نه چې احکم کړي خپل ځان ولقد اصطفیناه بشک مون غوره کړی و هغه فی الدنیا په دنیا کې وانه فی الاخرته او بشک هغه په آخرت کې هم لمن الصالحین بل صالحانو نه بوي اذ قال له هر کله چې وویله هغه ته ربه د هغه رب اسلم چې فرما بردار شه قال اسلمتو نو وی چې زه فرما بردار یم لرب العالمین د جهان د پروردگار ووصى بها وصیت وکړو د دې خبرې ابراهیم علیه السلام بنیه خپلو زامنو ته ویعقوب او یعقوب علیه السلام هم یا بنیه ای زامنو ان الله اصطفى بشک الله غوره کړیو لکم الدین تاسو د پاره دا دین فلا تموتن پستاسو ممره الا وعنتم مگر په هغه حال کې مسلمون چې تاسو مسلمان یې ام کنتم ایوه تاسو شهداء حاضر اذ حضر یعقوب الموت کله چې حاضر شو یعقوب علیه السلام ته مرګ اذ قال لبنیه کله چې ووی هغه خپلو زامنو ته ما تعبدون چې عبادت کوي من بعدی زمانه پس قالو هغوی اوی نعبدو مونږ به عبادت کوو الهک د معبود ستا و اله آبائک او د معبود د پلار نیکستا ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام و اسحاق او اسحاق علیه السلام و الها واحده چې معبود د دې یو ونحن له مسلمون او مونږ هغه له فرما بردار یو